که یو سړی د الله عز وجل د کلام سره تعلق وساتي بیا بیله د قرآن د تلاوته انسان ته په ورځ کې کار شروع کول دا خوند نه ورکوي. لیکن افسوس دا دی چې موږ او تاسو کې یوه ډېره لویه خرابي او لویه غلطي اوس را شروع سوې او دا د نورو ملکونو څخه راغلی او په عامه توګه نن زموږ نارینه ښځینه عوام خواص په دا خطرناکه بیماري مبتلا دي چې هغه یې د سهار په وخت کې خوب دی. د سهار په وخت کې خوب کول انسان د ډیرو برکاتو څخه محروم ګرځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ای الله عز وجل زما د امت په سهار وختي کې برکت واچو. دا د نبی کریم علیه السلام دعا ده. د ابو داود روایت دی یو صحابي وایي ما چې د الله د پیغمبر دا خبره اورېدلې ده او ما هر د دنیا کار هر تجارتي کار د سهار وختي څخه شروع کړی الله تعالی ما ته په هغې کې ګټه راکړې او زه تاسو ته لیکلي درکوم که هر کاروباري سړی سهار د لمانځه څخه وروسته فورا خپل دنیوي کار په شرعي طریقه شروع کړي دا سړی په دې کې تاوان نه کوي. د الله د پیغمبر دعا ورته سوې ده الله تعالی د خپل پیغمبر دعا نه ردي. نو نبی کریم علیه السلام دی امت ته د سهار وختي په کار کې دعا کړې او افسوس صد افسوس چې موږ په دې مصیبت کې مبتلا یو چې ټول د سهار د لمانځه وروسته خوب اذکار پاته سول ورځ په غفلت را شروع سو چې شروع دي په غفلت وي انتها به خپله په غفلت وي بیا به د ورځې په جریان کې تا ته کله موقع برابره سي چې ته دې د الله تعالی د کلام تلاوت وکړي. تعلیم الاسلام نو د قرآن کریم د تلاوت دپاره مهم وخت هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته وخت چې دا د برکت وخت دی او دې وخت کې د الله تعالی کلام د انسان ذهن د انسان سینې او روح ته شوه کېږي. اوس نو د قرآن کریم تلاوت ټول وختونه افضل دی لیکن د شعبان په میاشت کې په خصوصیت باندې د زیات تلاوت او د زیات ویلو امر راغلی. حتی چې د سلف صالحینو زمانه کې دا قاعده و قانون و د تابعینو زمانه کې چې د شعبان په میاشت کې خلکو دکانونه بندول او د قرآن تلاوت به شروع. په دې میاشت کې د قرآن کریم په خصوصیت سره ویل انتهایی زیاتې فوائد لري. کله چې به د رجب میاشت داخله سول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا کول اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. ای الله تعالی تا موږ ته د رجب په میاشت کې برکت راول موږ ته د شعبان په میاشت کې برکت راول او برکت هغه برکت در ټولو مهم دی چې ستا آخرت به جوړ شي او ستا د خپل رب سره تعلق در برابر کې ستا د خپل پیغمبر سره محبت په پیدا شي. او دلته هم د برکت کلمه مطلقا ذکر شوې ده. دا برکت عام دی په مال کې هم راځي په اولاد کې هم راځي په روح او بدن کې هم راځي په ژوند او زندگی کې هم راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ویل چې ای الله عز وجل ته موږ رمضان المبارک ته ورورسو. یعنی نبی کریم علیه السلام به د ژوند خواست کاوه چې ای الله تعالی ته ما ته په دې میاشت کې ژوند راکړه چې ته رمضان المبارک پورې ورسېږي. ولې چې دا میاشت د بزرګو میاشتو څخه ده او د الله تعالی سره د انسان پکې رابطه جوړېږي. نو که د یو انسان سترګې غیر شرعي استعمال یېدلې دا سړی دې پوه سي چې پر زړه باندې د ګناه اثر لوېدلی. که د انسان ژبه غیر شرعي استعمال سول دی دې پوه سي چې پر زړه د ګناه اثر لوېدلی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصوصیت څلور اعمال نور اعمال خو هم وه خو دا اعمال په خصوصیت په شعبان کې کول. یو دا چې د قرآن کریم تلاوت یې په کثرت باندې کاوه او دا د صحابو دا د امت د سلفو عمل هم او دا د سهار په خوا کې خوب. زه دا نه وایم چې د سهار په خوا کې به خوب حرام وي یا به دا اشد حرام وي یا به مکروه تحریمي وي خو د کراهیت څخه خالی نه دی او انسان د ډیرو لویو برکاتو څخه محروم ګرځي. دا وخت خوب د انسان د رزق څخه برکت ایسته کوي. دا د بې برکتۍ ذریعه ګرځي. بې برکتي دې ته نه وایي چې پیسې کمې شي
در ټولو لویه بې برکتي دا ده چې مال دې پر غیر شرعي طریقه مصرف سي. بس دا تر ټولو لویه بې برکتي ده. نو یو خو د قرآن کریم تلاوت او دا په خپلو اولادونو په خپلو کوروالاو په لوڼو باندې په پابندۍ باندې د شعبان په میاشت کې ووایست. دوهم په دې میاشت کې پیغمبر علیه السلام په خصوصیت سره روژې نیولې. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ما نه دی لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په یوه میاشت کې دې دومره ډېرې روژې نیولې لکه په شعبان کې چې نیولې. د شعبان په میاشت کې پیغمبر علیه السلام وایي په کثرت سره روژې نیولې. کوشش وکړئ چې دا میاشت مو د روژو څخه خالي نه وي. که نور هیڅ نه وي نو د دوشنبې و د پنجشنبې او د 14 14 15 روژې خو ونیسئ، ځکه چې کم از کم په یو سنت خو عمل راشي. او دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې په خصوصیت سره خیرات ډېر کاوه، صدقه یې ډېره کوله. څومره صدقات چې نبی کریم علیه السلام نورو وختو کې کول تر هغه یې زیات په شعبان کې کول. څونه چې په شعبان کې کول تر هغه یې زیات په رمضان کې کول. حتی چې ډېر علماو دا مسله بیان کړې ده چې ځینې علما دا وایي چې د زکات ایستل تر رمضان په شعبان کې افضل. ځینې بزرګان دا خبره کوي. څلورم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شعبان کې په خصوصیت سره د تهجد پابندي کوي. نو تاسو هم په شعبان کې په خصوصیت سره د تهجد پابندي وکړئ. هیڅ خبره نه ده لږ پرتوبیاتونه به بوج شي، لیکن د الله تعالی یو ډېر عظیم اجر او لوی برکت به لاسته راوړي. ډوډۍ د ماخستن د لمانځه څخه مخکې چې لمونځ وسي فوراً سړی بیده شي نو پر 3 بجې باندې او کم 3 باندې بالکل په سهولت سړی راکښېنستلی شي. نو دا کار په پابندۍ باندې وکړي، ځکه د مؤمن تر ټولو مهم شی دا دی چې آخرت یې جوړ شي. او د آخرت دپاره ځینې مواقع الله تعالی د خپلو بندګانو سره د احسان په معامله کې ځینې مواقع داسې ټاکلي چې لږ عبادت پکښې د ډېر زیات عبادت اندازه ثواب لاسته راوړي.